کو دوم سټیپ ته مه پرېږده یو کمربند دې مات که یو قدم راغی دویم قدم په وړاندې مقاومت وکړه مه ودرېږه راپورته شه مه کوه دا کار خاموشي مه کوه بېتفاوتي مه اختیاروه فلج کېږه مه متحد شه راپورته شه ژوندی شه ته ورته وایې چې نه سړیه دا خو ټوله یو مکمل پیکیج دی مکمله قیصه ده دا په تا ټوله تطبیقیږي لکه بس ته یو خبر دی که نه یو خبرساز شوې راوړې یو چاته دې خبر ورکړه چې تا سره به دا چل کېږي مثلا یو مریض دی یو مریض ته وایي چې یاره تا سره تا ته ټیومر وشو په ټیومر کې دا سټیج دی دا سټیج دی دا بیا زی میټاسټیسس کوي بس دا مثلا ته راواخله ورته وایي چې بس د پنکریاټیک ټیومر وشو د دې پنکریاس د دې دا بیا دې لیمف نوډ ته ځي او د هغه نه وروسته به دا بیا ستا ورټبر کالم ته ځي دا به دې بیا لنګس ته ځي او دا به دې بیا برین ته ځي او دا را روان دی نو بنان ته دا چل کوې ته او هغه ستا خبره هم ټیک ده که داسې پرېږدې مونږ وایو چې نه وروره داسې نه دی که امکان لري په دغه ځای کې به داسې کار وکړي چې دغه ځای کې مکمل دا پنکریاس ختمیږي دې ځای کې د لیمف نوډ ډکه صفایي کولی سي دا وکړه په دې سټیج کې ریډیوتراپي کېږي په دې کې کیموتراپي کېږي دا شی بچ کول غواړي دا کس بچ کول غواړي مونږ سټوري ټیلینګ نه کوو چې سړي ته سټوري وایو چې بس دا روان دي بنا ته ورته غوږ ونیسه دا سټوري ټیلینګ دی ډاکټر صاحب مونږ وایو چې دا کومه تباهي چې را روانه ده دا تباهي په هر دقیقه کې چې درولی شي ویې دروه په هر دقیقه کې چې دا پلان ناکامولی سي ناکامې که په هر ځای کې چې ته متحد کېدلی شو د ده په خلاف راپورته کېدلی شي د ځان نه دا غم لرې که دا بلا بچ که ودرېږه دې په مقابل کې ته ورته وایې چې نه په تا را روانه ده بنان ویې زغمه ستا د خبرو نه برداشت دا کېږي در باندې را روانه ده ته څه نشي کولی د ملت په اراده باندې باور نه لرئ ملت نفي کېږي دلته دوه شیان ویادېږي یا طالب دی یا جمهوریت دی د ملت په نوم باندې دا 40 میلیونه انسانان او دا وګړي چې په دې ملک کې پراته دي د دوی په اراده باندې اصلا کې اعتماد نه دی موجود چې هغه ته ورته وایي چې وروره ته راپورته سه دغه بمبار چې نن په تا کېږي د دې دا خو ډېره ایمرجنسي خبره ده تر دې نور عجله څه شی کېدلی چې څلور سهار ماښام په تا باندې جټ الوتکې ګرځي او تا ولي د دې په خلاف ته راپورته شه موږ دا خبره ورته وایو چې نه وروره ته خو که د دې په خلاف راپورته شي بیا خو د طالب څنګ ته درېږي ته خو طالب کېږي دا غلطه خبره ده مونږ که وایو چې د مکتبونو خبره هم په دې سینس کې نه ده کړې پرایورټي فرق کوي کله چې ته په جنګ کې د ملي حریم په دفاع کې د خاورې په دفاع کې معرف واقعا لومړیتوب نه دی او دا زما خبره نه ده دا د ولسمشر غني خبره ده مفکر مو د دې خاورې مشروع ولسمشر مو په 2021 کال کې د هغه طرحه دا وه چې افغانستان بهرني ځواکونه چې کله وځي او موږ د بودیجې له کموالي سره مخ کېږو بنان معارف ښوونځي به بندیږي پوهنتونونه به بندیږي د معارف او د تحصیلاتو بودیجه به افغان امنیتي ځواکونو ته ورکول کېږي لاړ شي د چا نه چې په هماغه وخت کې په دفاعي امنیتي ځواکونو کې څوک ول له هغو نه پوښتنه وکړئ چې په میز باندې کومه طرحه پرته وه ته څنګه یو چا ته ویلی چې تا مکتبونه ولې بندول تحصیلاتي عالي دې ولې بندول پوهنتونونه دې ولې بندول تا ته معرف معنا نه لري لومړیتوب نه لري نه وروره هلته خبره وه چې افغانستان نو درس به پکې ووایې افغانستان ژوند پاتې شي افغانستان کې به معرف کوي او افغانستان کې به تحصیلات مکتب ته ځي پوهنتون ته به ځي اول به خاوره وطن ژغوري کله چې دا شی نه وي ګوره بل مثال یې درته ډاکټر نجیب الله په وخت کې کله چې په روسان ووتل په هغه فشار راغی د لیسو د پوهنتون نه یې محصلین جګړې لیکو ته ولېږل لاړ شئ واخلئ تاسې لږ ارشیفونو ته او تاریخ ته ورپسې لاړ شئ چې دا کار ډاکټر نجیب الله کړی او که یې نه و کړی ته نشي کولی چې هغه ته ورته ووایې چې تا ته تحصیلاتو معرف معنا نه درلودلی چې دا ځوان هلکان دې جګړو لیکو ته لېږل نه خو د خاورې دفاع هلته لومړیتوب و ځینې وختونه داسې راځي چې ته لومړیتوبونه باید سره وپېژنې زموږ اختلاف د لومړیتوبونو په پېژندلو کې دی زموږ اختلاف په هغه شي کې نه دی چې موږ یو ملګري ته ویلي دا کومه خبره چې ته کوې موږ تا سره دا نه منو موږ تا ته دا وایو چې دغه مسله ارجنټ ده دا پرایورټایز ده دې ته نن لومړیتوب ورکوو دغه بحث چې ته کوې سبا یې در سره کوم پرون مې در سره کړی تا ته مې ښودلی چې زه تا سره په دې بحث کې پرون وم موافق وم ولاړ وم بنا نن چې کوم بحث دی دا بحث به نوې سیناریو رامنځته شوی نوی وضعیت دی په دې وضعیت کې د خپل خلک وژغوره د دوست سرو مال وژغوره د ماشومان وژغوره دا د جټ الوتکو پروازونه منې که دغومره فرق دی زموږ په خبرو کې یو ملګری راځي چې هغه شی چې پرایورټي نه دی هغه یې راباندې رامخته کړی دی او د ارجنټ مسایلو په وخت کې دی ماته هغه شی رامخکې کوي چې هغه رښتیا ارجنټ نه دي هغه شی چې ارجنټ دی په هغه وخت کې چې د څه شي په خلاف باندې اکشن اخیستل پکار دي هغه دی نه راسره کوي دی ماته وایي نه دا پرېږده ته دا دونه مسله نه ده راځه چې هغه لوی پیکیج ته لاړ شو نو ته خو بیا د هماغه د سټوري ټیلینګ قصه کوې که نه دا نه ده مخه به نیشي که ته مخه نسي نیولی پریونټیو څه کولی شي پریونشن کولی شي که یې نشي کولی سټوري ټیلران خو موږ کافي ډېر لرو ټوله دنیا د افغانستان په غم غږېږي ته هم غږېږه ټوله دنیا وایي چې په افغانستان کې پاکستان دا چلو کو نظام سقوط کو رای وصل هغه خلک هم وایي چې دا اوس د دغه شي هندوستانیانو هم دا قصه کوله
عربان هم کوي، الجزیره هم کوي، امریکا هم کوي، نیویارک ټایمز یې کوي، تی هم کوي. ما ته خو دا ټایپ خلک نه دي په کار چې سټوري ټیلینګ وکړي. د چین ماتولی سي، د هغه بلا مخه نیولی سي که نه شي، په کوم سټیپ کې څنګه نیسي. زما باور دا دی که ملت راپورته شي او ملت ته د خلکو ته ووایې چې ته راپورته شه، او ملت نه وګوره بیا دا برداشت نه چې ملت نه د هدف څه شی د طالب دی. ما په هیڅ ځای کې طالب نه دی ویلي، هیڅ ځای کې مونږ ویلي افغانان د متحد شي. اوس د افغانانو نه ستا برداشت څه شی دی، ستا تعریف څه شی دی، دا نو تا نه به یې واورو چې ته افغان چاته وایې. کله چې